بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه کولی شو چې فولډر لاک کو، پاسورډ ورکو، چې ډیټا پکې پرته وي هغه ډیټا ته څوک لاسرسی ونه لري، تغیرات پکې رانولي، نو دا به په څه طریقې سره کولی شو. تاسو ته زه دوه طریقې ښیم د فولډر د لاک کولو، نو تاسو یې ویډیو په غور وګورئ، انشاءالله ډېر اسانه دي. لومړی طریقه خو دا ده، راځو فولډر جوړو، رایټ کلیک به وکړو، نیو ته به راشو، فولډر به جوړو. دا نیو په نوم فولډر شو. زه دې کې دغه دوه فایلونه دا کاپي کوم، کاپي، او دا په دې فولډر کې پیسټ کوم. تاسو وګورئ دا چې زه اوپن کوم دا فولډر دی کې موږ لاسرسی ورته لرو. لومړی طریقه خو دا ده چې تاسې په دې باندې رایټ کلیک کوئ، پراپرټیز ته راځئ او سیکیورټي ته راځئ. دې ځای کې چې دی تاسې غواړئ مثال په هر یو یوزر باندې چې غواړئ دا بندوئ. کرنټ یوزر چې دی زموږ اوس احمد الله په نوم دی، مطلب ته وایم دا یو یوزر دی په کمپیوټر کې چې بل څوک کمپیوټر راواخلي دې ته لاسرسی ونه لري او دغه طریقه هم ورته یاده نه وي، نو دې ته ایډیټ ته راځي. ایډیټ کې چې دی دغه احمد الله په نوم یوزر دی، دلته چې دی دا څه کوي، دا ټول فل دغه چې دی کنټرول دا ډینای کوي، ورته اپلای یس اوکې اوکې. اوس که یو کس راځي د احمد الله په یوزر کې او دا فولډر اوپن کوي، څه یو ډونټ کرنټلی هاف پرمیشن ټو اکسس دیس فولډر، دې ته اکسس نه لري. کنټینیو باندې کلیک وکړو کې یو هاف بین ډینایډ پرمیشن ټو اکسس دیس فولډر، دې ته نشي کولی چې دا داخل شي. خو که چېرته طریقه ورته یاده وي چې دا د دې اکسس نه وباسي، مطلب ډینای شوی دی، دا ډینای بیرته اجازه ورکړي، په دې رایټ کلیک کوي، پراپرټیز ته راځي، سیکیورټي ته راځي، او دلته احمد الله یوزر دی، دا ګوره ډینای دی، ایډیټ باندې کلیک کوي، دې ځای نه چې دی احمد الله یوزر سلیکټ کوي او دې ځای نه راځي دا ټول چې کوم ټیک مارکونه دي دا فول کنټرول دا ټوله لرې کوي. نو کله چې لرې کې اپلای کې دا اوکې کې او دا مو اوکې کې، دې ځای نه فولډر چې اوپن کې اوس کولی شي چې څه وکړي، دې کې دا فولډر اوپن کړي او ډیټا ته لاسرسی ولري. نو دا کولی شي تاسو په بل یوزر باندې هم همدغې طریقې سره فولډر بند کړئ. دا یو طریقه شو. دویمه طریقه یې دا ده چې تاسې پاسورډ ورکوئ. پاسورډ یو اپلیکیشن دی د فولډر لاک په نوم باندې، فولډر لاک پروفیشنل. د دې لینک به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، تاسو به دا راواخلئ، کاپي به یې کړئ، کوم فولډر چې غواړئ هغې ته پاسورډ ورکړئ هغه به اوپن کړئ، په هغې کې به دا پیسټ کړئ. زه غواړم دې فولډر ته اوس دا پاسورډ ورکوم، دې کې مې پیسټ کړئ. تاسو به په دې باندې ډبل کلیک وکړئ، رن به یې کړئ. کله چې رن کوي یس یې کوي. یس ته وروسته دلته چې دی تاسې کولی شئ دې ځای نه ورته چې دی ډرایو باندې کلیک کوئ، دې ځای نه چې دی هغه فولډر انتخابوئ. مثال زه غواړم دا نیو فولډر دی، دا مې انتخاب اوکې که دې ځای نه، او سیټینګ ته راځئ. په سیټینګ کې تاسې سیکیورټي لیول ورته انتخابوئ، نو سیټ هایسټ های نارمل، زه ورته های انتخابوم، او دغه فایل وین نیم دې نه مې ټک مارک لرې کړه، دا به اوکې کوي. دلته پاسورډ ورکوئ، خپل د خوښې پاسورډ ورته ورکوئ، او دا به پروټیکټ کلیک کوئ. کله چې پروټیکټ کلیک کوئ، دې کې چې کومه ډیټا وي هغه به پروټیکټ شي. ګورئ دې کې چې موږ سره مثال کومه ډیټا وه یا نوره ډیټا موږ پکې واچوو هغه به څنګه، دا بیرته زه آن کوم، دا یو فایل چې دی دا پروټیکټ نه شو ورسره، یس کلیک کوو، دې ځای نه پاسورډ ورکوو ورته آن پروټیکټ. ګورئ بیرته دا را پیدا شو. زه به راشم دې کې به زه څه عکسونه واچوم، دلته به راشو، دا عکسونه زه کاپي کوم، دا پکې اچوم چې تاسې ښه پوه شئ. اوس راځو دې باندې ډبل کلیک کوم، یس همدا فولډر دی، پاسورډ زه ورکوم، دوباره رینټر پاسورډ، پروټیکټ باندې چې دی کلیک وکړئ. کله چې پروټیکټ باندې کلیک وکړئ، تاسې وګورئ زموږ چې دی دا نیو فولډر دی، په دې فولډر کې چې کوم عکسونه دي هغه اوس نشته. په هیڅ طریقې سره که یو کس راشي چې دا خو هایډ شو، اپشن ته راځي، اپشن کې چې دی ویو ته راځي، ویو کې چې دی شو هایډن فایل فولډر، دا اپلای کوي اوکې کوي، دلته به هم نشته. نو کله چې راځي دوباره فولډر همدې فولډر لاک باندې ډبل کلیک کوي، دا یس کوي، دې ځای نه چې دی پاسورډ ورته که غلط هم ورکړي، ګورئ څه وایي انکریکټ پاسورډ، پاسورډ به صحیح ورکړئ، کوم پاسورډ چې ورکړی. او دلته چې دی غواړئ پاسورډ مکمل ختم شي نو کمپلیټ به کلیک کړئ، که نه ټمپرري موقتي اوس ان راکړئ، ان پروټیکټ به کلیک کړئ. اوس دا موقتي بیرته هغه عکسونه به راشي. ګورئ عکسونه راغلل، خو
اوس که دوباره موږ دا کلوز کړو راځو دې باندې بیا اوپن کوو عکسونه راځي نو دا به څه وخت بیرته دا پاسورډ په دې لګي کله چې تاسو کمپیوټر بند کړئ یا ریسټارټ شي کمپیوټر په دې باندې دوباره خپل اتومات بیرته هغه پاسورډ اپلای کیږي او که تاسو غواړئ چې نه بیا اپلای کوئ نو دې ځای نه ډایرکټ هم کولی شئ بیا نوی پاسورډ بل هم ورکولی شئ نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې پاسورډ فولډر ته ورکړو په دې دوو طریقو سره ډېر اسانه او ساده طریقې دي او بله طریقه چې دا هغه د زپ فولډر یا ډرایو ته کولی شو چې دې باندې هم مثال مونږ څه وکړو دې ته پاسورډ ورکړو راځو دې ځای نه وینرار ته دې باندې رایټ کلیک کوو غواړو چې مثال فرضاً زه غواړم دا فایل په دې کې اچومه اډ ټو ارکایف هغې کې اچوئ یا چې د مثال ډایرکټ دې ځای نه اتومات راوړئ کله مو چې راوړ دلته راځئ سیټ پاسورډ باندې کلیک کوئ سیټ پاسورډ مثال پاسورډ کوئ فرضاً زه ورته یو دوه پاسورډ کوم یو د مې پاسورډ ورکړه دې ځای نه اوکې کوئ او دا هم اوکې کوئ ګورئ هغه کوم دغه چې و زمونږ فایل هغه مونږ پکې واچو دلته راغی دا فایل دی خو که دا زه اوس اوپن کوم او دې نه بعد چې دی راځو دا فایل اوپن کوو فایل مونږ نه پاسورډ غواړي ګورئ که پاسورډ مونږ صحیح ورکړو غلط ورکړو نه اوپن کیږي وایي انکریکټ پاسورډ که صحیح پاسورډ ورکړو اوکې که اوس به مونږ سره چې دی دا څه کیږي اوپن کیږي به نو دی بله طریقه شوه درېیمه طریقه چې د وینډار ارکایف له لارې تاسو کولی شئ څه وکئ پاسورډ ورکئ وینډار ارکایف ته به دې درې طریقو سره کولی شو پاسورډ ورکړو